سلامونه دوستان، بې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. که تاسو غواړئ چې چېرته د پیج نوم تبدیل کړئ او هغه تاسو ته هلته لیمیټ لیکلی یعنې چینج کړی نو هغه لیمیټ درته راغلی سي نو تاسو نسئ کولی. نو دغه طریقه څنګه ده او بیرته څنګه تبدیلولی سو. مثلا زمونږ دلته یو پیج ده او دغه باندې لیمیټ لګېدلی، دلته تاسو کتلی سئ چې اوس درته شو کومه چې دغه طریقه بیا څنګه موږ حل کولی سو. مثلا دا ګوره دا نوم ده موږ ورته تبدیل کړی په دې موضوع باندې. نو اوس دلته که موږ دلته به بیا پاسورډ کوئ، خپل پاسورډ د آی ډي پاسورډ به ورکوئ. نو دا کله چې چینج ووایي هلته ګوره دغه یوه علامه راځي، دا پاس ګوره دیر آر لیمیټ آن دس پیج. نو دغه طریقه څنګه ده او دا موږ څنګه بیا تبدیلولی سو. اوس دا نسي تبدیلېدی. نو دې طریقه داسې ده چې راباسو خپل هغه د آی ډي عمومي سیټینګ ته راځو، دا پاس سیټینګ وایو، وبخښئ دا نه دې څخه وځئ او عمومي دغه هیلپ سینټر دا به ووایي هیلپ سپورټ. دا مې چې کله ووایي دا هیلپ سپورټ باندې کلیک وکړئ او دلته رپورټ پرابلم اخري نه دویم دا به ووایي او په دې دویم به ونیو کنټینیو ټو رپورټ پرابلم، دا به دویم به کلیک کړئ. نو دا مې چې کله کلیک کړه دا انکلوډ ان رپورټ باندې به کلیک کړئ او بیا به دلته راسئ لاندې په سیټینګ باندې، سرچ نه لاندې ګوره سیټینګ، دلته دا یو سکرین شاټ دا به ته لرې کړئ او خپل هغه کوم سکرین شاټ چې دا کوم تاسو ته چې الاټ درکړی ده او هغه لیمیټ نه و هغه تصویر به دلته سکرین شاټ به تاسو خپل راوړئ او دلته پاس ګوره ډسکریپشن کې ډسکریپ نو دغلته به زه لینک به دغه لیکنه به په ویډیو په ډسکریپشن کې واچوم یا همدغه تاسو دغلته ولیکئ. پاس دلته ګوره زمونږ هغه اسلامي لار لومړی نوم د هغه او بیا دویم ورته دا تعلیمي موضوعات لیکلي. تاسو هم همدغسې خپل لومړی او دویم نوم ورته ولیکئ او دا پاس دا د هغه شی ګوره دا به ورته ووایي او دا به ورسي. نو دا به انشاءالله په 4 ساعتو کې تاسو ته بیرته په جیمیل باندې هغه درکړي خپله خبرتیا او یا به درته چینج کړي. او کله چې تاسو یو نوم یو ځلې بدل کړی نو هغه بیا 15 ورځې بعد بدلولی سئ. که بیا په دې طریقه هم نه سو نو 15 ورځې بعد انشاءالله تاسو بیا چینج کولی سئ. خو که نه کېده همدغه طریقه ده، دوی ته خپل هغه ورځي میسج او ستاسو چینل نوم ورته تبدیلوي.